سو لنډ تازه او مهم خبرونه ښه راغلاست لیدونکو دې ویډیو ته هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم تر سره سبسکرایب کړئ. لومړی خبر په غزني کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې په شهادت رسیدلی دی. د غزني پولیسو پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې نیکزاد کور ته په لار و چې د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسید. په تیرو 2 میاشتو کې دا 5م خبریال دی چې په افغانستان کې په شهادت رسول کیږي. او ولسمشر ماڼۍ په غزني کې د رحمت الله نیکزاد ترور وغنده او د نوموړي په ګډون د خبریالانو په نښه کول یې نه بخښونکی عملیات کړی دی. ارګ په دې اړه خپره کړې اعلامیې کې ویلي دي چې ترهګر د مرګ له پیغام وحشت او جنایت پرته هیڅ هدف نه تعقیبوي. او په دې تړاو رقیب سایل لیکلي دي چې ربه حکومت سکوت دی، د بیان ازادي مړه ده، جمهوریت ختم دی، ترور روان دی، ځان ژغورلی نشو، راپاڅېدلی نشو، حساب غوښتلی نشو، جبر حاکم دی، وژنې روانې دي خو څوک سر نه خوږوي. سیاسون په شمار خو ولس بې شماره، دوی مو غولوي، دوی مو وژني، دوی مو مجبوروي، خو موږ لاس په دعا. حالت نه بدلیږي، نظام نه ړنګېږي، جنگ نه ختمیږي. او پاکستان له انګلستان سره الوتنې وځنډولې. د پاکستان حکومت د دغه محدودیت وضع کولو دلیل د کرونا له خپرېدو مخنیوی بللی دی. او بریتانیا کې د کرونا وایرس نوې بڼه موندل شوې. د یاد هیواد روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ویروس باندې د اخته کېدو کچه د پخواني هغه په پرتله 80% لوړه ده. د یاد ویروس د مخنیوي او خپرېدو له امله سرلننه دوشنبې د لویدیځې اروپا ټولو هیوادونو ته له بریتانیا پر مسافر وړونکو الوتنو او پر تګ راتګ تر نامعلومه مهاله بندیز لګول شوی دی. او د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب باکو ته د خپل سفر پر مهال نن د آذربایجان جمهور رئیس سره په کتنه کې دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. او اخیری خبر هم دا چې د کابل ښار احمد شاه بابا مینی محبس څلور لارې سره د پولیسو پر رینجر موټر چاودنه شوې. امنیتي چارواکي وایي په دې چاودنه کې 2 تنه ټپیان شوي دي. له تاسو مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که په اړه یې نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ او موږ هم ستاسو کومنټونه په پوره حوصله لولو. تر بیا الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.